لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. یو بل روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې کسان داسې دي چې الله جل جلاله به د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ورته ګوري، نه به خبرې ورسره کوي، نه به د ګناهونو څخه پاکوي، بلکې دوی لره به دردناک عذاب وي. په هغه کې یو هغه څوک دی چې د خپل ځان سره نکاح کوي، یعنی مټ وهي. او حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په مخکې امتونو کې یو امت ته په دې وجه عذاب ورکول سوی و چې دوی به مټان وهله. نو عزتمنو د دې روایتونو څخه دا معلومیږي چې مټ د خوند او شهوت پوره کولو لپاره وهل د عذاب الهي د عمله ګرځي. ځکه پوره او بسته امت په مخکنیو کې چې الله رب العزت صرف د مټ په ګناه باندې هلاک کړ، نو چې الله جل جلاله یو قوم د دې ګناه د وجې څخه هلاک کړی دی، نو د دې امت هغه ډله کم چې خپل شهوتونه په مټانو سره وي، نو دوی به هم الله جل جلاله په خپل یو عذاب کې تباه کړي. الله جل جلاله دې رحم پرې وکړي. حضرت ابن جریج رحمه الله فرمایي چې ما د حضرت عطا رحمه الله څخه اورېدلی دي چې هغه وفرمایل چې بېشکه د قیامت په ورځ به داسې یو قوم الله جل جلاله راپورته کړي چې د دې لاسونه به بلار به وي، او دا به هغه کسان وي چې دوی په دنیا کې لاسونه باندې مټان وهله، یعنې د دې لاسونه به حامله وي، عیالداره به وي. په ځینې اثارو کې دا روایت سوي دي چې مټ وهونکي چې کله د قبر سره راوځي نو د دې لاسونه به حامله وي، بلار به وي، او چې کومې اوبه دوی ضایع کړي دي د هغه څه به یو مخلوق جوړ سي چې هغه سر به نه وي، او دوی به په دې باندې مکلف سي چې د هغه سر ور جوړ کړي چې هغه پوره کړي، او دوی به په هغه باندې ډېر سخت غمجن وي. د ځینې علما کرامو له نظره څه دا معلومیږي چې قیامت په ورځ به یو ډله داسې وي چې په یوه سړي پسې به 600 کسان یا داسې در دې بالا کسان به هم په پسې وي، او دا به هغه اولاد وي چې د ده د بلار سوي لاس څخه وي، یعنې د مټ وهنې د وجې څخه الله جل جلاله به په ورځ د قیامت په خپل قدرت سره دوی جوړ کړي، او دا به هغه وي چې د دې د ضایع سوي اوبو او د خپلو مني د بایللو د وجې څخه به دغه انسانان جوړ سوي. نو ډېر افسوس دی پر هغه چا باندې چې دا عمل کوي او توبه نه ځینې باسي، د دې د بلاربېدو اثر به د قیامت په ورځ ورته معلوم سي. د آخرت په ورځ د قیامت په ورځ چې داسې حالات ته دا مټ وهونکي وګوري نو دوی به دا خوښه کي چې کاش په مځکه باندې ژوندی ننوځم، او دا به وایي چې افسوس افسوس کاش کې ما په دنیا کې مټ نه وهلی او خپله ځواني مې نه وی برباد کړی. محترمینو دا هغه سزا ده چې کم د مټ وهونکي دپاره الله جل جلاله په آخرت کې ورته تیاره کړې ده. ټوله په حدیثو په اثارو او په صحیح اقوالو سره ثابته ده. باید چې په دې عمل اخته کسان د دې مبارک خبرو څخه عبرت واخلي، نصیحت واخلي او دا عمل پرېږدي. نو عزتمنو لکه څنګه چې د آخرت پکې د قیامت په ورځ به پر مټ وهونکي باندې رنګارنګ عذابونه تکلیفونه راځي، داسې په دنیا کې به هم ډول ډول عذابونه پر ده باندې راځي. هغه عذابونه به ځینې د ناروغتیا په اړه وي، کله به د ده بدن صحت او جسم ته تاوان رسي، او ځینې به د ژوند د تنګولو په هکله وي. حالانکې دا خلک دا داسې معمولي خبره ګڼي، د خپل ځانه سمنې وباسي، دې ته پام هم نشته چې دا څومره ګناه لري. دا خو د آخرت عذاب و، په دنیا کې مټ وهونکي ته څومره تاوانونه رسي. اول خدا چې خپل رب العالمین به د ده څه ناراضه، څومره غټه ګناه ده. د رحمت فرشتې به ځندلې وي، د عبادتونو خوند او برکت به ځین ختم وي، د جریان ناجوړي به ورته پیدا کېږي چې دا مني به بیا هسې روان د ملا درد به پیدا کېږي، د دماغ او اعصاب رګونه کمزوري کوي، بدن کمزوري کوي چې د دې عمله نامردي او سستي پکې پیدا کېږي، وینه کموي، په منیو کې چې کم انسان ځین پیدا کېږي هغه تخم کمزوري کوي. کله چې دغه تخم کمزوري سي نو بیا چې کله بچهدانۍ ته ولاړ سي نو هغه ماشوم ناقصه پیدا سي، کمزوري وي، د ډېرو تاوانونو سره مخامخ، په ډېرو مټ وهلو سره د زړه درد هم پیدا کېږي، او په زړه کې ډول ډول فکرونه او وسوسې پیدا کوي، د سترګو نظر کمزوري کوي، بېغیرتیا پیدا کوي، یعنی انسان بېغیرته ګرځوي، ځکه چې له دې څخه مردانه قوت ختمیږي، د کار او یا د عبادت کولو ارادې کمزوري کوي، د بدن خوځګي وچوي،
کم چې په هغه سره د بدن پرورش کیږي. په دینی کارونو کې د شرم ماده پیدا کوي. هغه داسې کله چې یو مټ وهونکی په یو مجلس کې کښیني، حال دا چې دته د خبرو کولو اجازه هم وسي او د خبرې کول په هغه مجلس کې لازمي هم وي، نو دی به په داسې شګړو کې او خیرخواهي په ځایونو کې شرمیږي چې شرم کول په داسې مواردو کې ښه نه دی، بلکې دا یو غټ تاوان دی. لیکن دی به د شرم څخه خبرې نسي. په ډېره مټ وهونې سره به د خایو درد پیدا کیږي. زړورتیا او دلاورتیا ختموي. په ډېرو کولو سره د منۍ د وتلو خوند او لذت ختموي. د سر درد پیدا کوي. د اورېدلو قوت کمزوری کوي. د زنا لواطت غوندې بدفعلو ته شوق پیدا کوي چې ټولې ګټې ګناهونه دي. اندامونه کوږوالي ته مایلوي. د تناسلي اندام رګونه پړسوي. د حلال نکاح او دیني زده کړې سره بېرغبتي پیدا کوي. په ډېرو کولو سره د مخ نور ځلا ختمیږي او د مخ ژړوالی یا توروالی زیاتیږي او دا هم یو تاوان دی. عقل، ذهن او د حافظې قوت کمزوري کوي. په مټ وهنې سره د سوزک ناروغي پیدا کیږي. ځګر کمزوري کوي او د سرعت انزال او د احتلام د ناروغي سبب ګرځي. بیا به دی پر کوروالي باندې قدرت نه لري، د خپلې کوروالا حق به نسي پر ځای کولی. نو عزتمنو دا دومره تاوانونه او زیانونه لري په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. نو په کار دا د عزتمنو چې د دې څخه عبرت واخو او د دا ناوړه عمله څخه خپل ځواني وساتو. عزتمنو د دې څخه د مخه اول د خپل نظر حفاظت ضروري. چې د نظر حفاظت وکې نو بیا به ته یو داسې سټیج ته، یو داسې حالت ته نه رسېږې چې بیا ته پر مټ وهلو باندې مجبوره سې، یا و زنا کولو ته مجبوره سې، یا لواطت کولو ته مجبوره سې. نو په کار دا ده چې ته د دې څخه خپل ځان، خپله ځواني وساتې چې پر دنیا هم خوند واخې او په آخرت کې هم نعمتونه تا ته په انتظار وي. دنیا او آخرت به ښایسته وي. پر خپل واده باندې به دی خوشحاله وي، پر خپل واده باندې به خوند واخلي او د دنیا پر ژوند باندې به خوند واخلي. یو 5 منټه پر ځان باندې تکلیف راوړي که چیرې داسې حالت ته دی ورسېږي چې دی ودې ته مجبوره سي چې دی اوس په لاس سره ځان فارغه کړي، نو دته خپل سوچ اړول پکار دي. په یو شي باندې ځان اخته کېدل پکار دي. د یو چا سره په خبرو کې مشغولېدل پکار دي. د ځان پام او سوچ ور واړوه چې کله ستا دا جذبات کښته سولې، بیا باید ته خپل ځای ته راسې. در هغه وخته پورې ته د دغه حالاتو مقابله کوه تر څو چې ستا دا جذبات او دا ستا شوق کښته کېږي. که چیرې د دې مټ وهنې څخه دې ځان وساتئ نو په دې پوه سه چې ته د خپلې ځوانۍ په ساتنه باندې کامیابه سوې او د خپل آخرت په بچاو باندې کامیابه سولې. انشاءالله تعالی نورې هم هغه چې ځوانانو سره مخامخ دي نن سبا چې کوم ناوړه ګناهونه دي چې هغه که هلک بازي وي، که لواطت وي، که زنا وي، که نور داسې د ځوانۍ په اړه خبرې دي، انشاءالله هغه به په نورو برخو کې ستاسو سره شریکوو او تاسې اورېدل او نورو ته رسول مه هېروئ.